د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په حق کې فرمایي چې نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې نن هم میاشت راختلې ده، تا میاشت ولیدله؟ ده ورته وایي چې بابا جان ما میاشت نه ولیدله. ده ورته وایي چې ویلي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل چې په اوله ورځ باندې اکثر خلک میاشتې ته ګوري، نو ما طبیعت دا نه مني چې سړی و دې میاشت ته لیدلی وي او په دغه ورځ باندې زه هم دغه میاشت وګورم چې ما نظر د سړی و د نظر سره یو ځای شي، ما ته په دې باندې حیا رځي. او نبی علیه السلام مبارک فرمایل چې ورځ قیامت کې به الله تعالی جل شانه مخلوق ته وایي چې ټول سترګې پټې کوي، فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها جنت ته داخلیږي. نو چې انسان کې داسې تقوا موجوده وي نو هغه به خامخا علم بنافع وي او خلکو دپاره به نافع ثابتېږي. او نن سبا خو ډېره لویه فتنه دغه موبایل دی چې خواص دي که عوام دي په دې فتنې کې ګیر شوي دي او د خپلو سترګو حفاظت نه کوي. دا داسې یو فتنه دی چې الله نه مسیوا بل څوک نه وي ورباندې خبر چې ته څه ګورې او څه ورکې لوټوې. نو لحاظه که ته یو ښه شی ګورې هم یو فتنه یو شی مخته راځي. نو اکثر علماو یا طلباو چې د علم کې کمزوري وي، حافظې کې کمزوري وي، یا علم کې کله کله پیدا نه ور باندې مرتب کیږي، هغه د خپلو سترګو حفاظت نه کوي. خصوصا د موبایل د لویه فتنه دی، باید د دغې فتنې نه موږ تاسو ځانونه وساتو. او دغه فتنه داسې فتنه دی چې انسان په باطن باندې ډېر بد اثر کوي. نو لحاظه نو که څوک غواړي چې ما علم نافع شي نو باید هغه د سترګو حفاظت وکړي، لکه څرنګه چې حجة الاسلام محمد قاسم نانوتوي رحمه الله کې دغه صفت موجود و. بل مولانا محمد یعقوب رحمه الله فرمایل چې په حجة الاسلام محمد قاسم نانوتوي رحمه الله کې یو بل ډېر عمده صفت موجود و چې هغه د خپلو استادانو ډېر احترام او اکرام کولو. او دا روایت صحیح روایت دی چې څوک د استاد نه علم او فیض حاصل کی او بیا د هغه استاد بې ادبي وکړي او کوم فیض چې حاصل کړی د هغه نه خدای پاک دا سړی بیا محروم کړي. نو د استادانو ادب ساتل دا ډېر اهم شی دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل چې که ما ته یو حرف څوک وښیي هم زه د هغه غلام شوم، که ما زادوي او که ځان سره مې ساتي. نو لحاظه د استادانو ادب دا د علم د کمال دپاره او د علم د نافع کېدلو دپاره یو عظیم سبب دی. نو محمد قاسم نانوتوي رحمه الله کې دغه صفت هم موجود و. حتی د موږ په افغانستان کې سلطان محمود غزنوي رحمه الله چې دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی او د خپل عصر ډېر لوی بادشاه و او بت شکن دی او هند فتح کړی دی. واورئ چا په خوب کې ولیدلو چې الله جل شانه تا سره څه معامله وکړه، ته خو بادشاه یې، تا سره به ډېر لوی حساب او کتاب شوی وي. سلطان محمود غزنوي رحمه الله ورته وفرمیل چې زه الله تعالی جل شانه په یوې خبرې باندې وبخلم. هغه دا و چې یوه ورځ زه د ابوالحسن حرقني رحمه الله په خانقاه باندې تېرېدلم، په هغه ځای کې ګردونه راپورته شول. نو ما ګردونه راوخیستل، په خپل مخ پورې مې وسولول. ومې ویل چې دا د یو ولی الله او د موږ استاز ګردونه د ګدۍ دي، د دې احترام پکار دی. نو دا عمل خدای پاک ته مقبول شو، ما ته الله تعالی ټول شیان وبخل. نو که د استاز د ګدۍ احترام څوک وکړي او د خاورې احترام یې وکړي نو الله تعالی جل شانه به ګورم شپې مې څه خوب وکړله چې راویښ شوم، سترګې مې را بیدارې شوې، ګورم څوک په تلاوت باندې مشغول دي په خانقاه کې، څوک په ذکر باندې مشغول دي، څوک په نوافلو باندې مشغول دي، څوک ژاړي. نو ما ځان سره سوچ وکړله چې زه خو فارغ عالم یم، ما کې خو دا صفتونه نشته دي، علم مې کړی دی، خو داسې خدای پاک ته پورته کېدل، نوافل او تلاوت او خدای پاک ته ژړا او مناجات کول، دا ایتونه حدیثونه ما ذهن ته رسي. قلیلا ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون، دا ایتونه مې ذهن ته راغلل چې مؤمنانو صفت خدا دی چې شپې کم خوب کوي او صبحي ټیم کې الله تعالی نه استغفار غوړي. نو زه هم رجک شولم
د خو خلکو صحبت کې ډیر برکت وي. موږ هم په خپل عبادت باندې شروع وکړه. زه سبا ټیم بیا حاجي امداد الله مهاجري مکی غلم چې کتا اجازت وي زه به ولاړ شم او تا خانقانه خو زه ډېر متاثر شوم. ده ورته وویل چې دې زده کوله ضروري دي. نو ما د هغه سره بیعت وکړله، په هغه سلسلې کې ورسره داخل شوم. نو ما ته وویل ته به دلته یو څو شپې موږ سره تېرې کړې. نو څو شپې مې حاجي امداد الله مهاجري مکی رحمه الله سره په دې خانقاه کې تیر شول، خو ډېر خوند یې وکړو. نو بیا هغه نه وروسته ما ته خلافت هم راکړله، ځکه عالم خو ډېر لږ لکه پښتو متل دی چې لندو خاورو لږ او بور کفي وي. نو هغه باطني تصفیه یې وشوله. حتی دا فرمایي چې واورې زه داسې مېلمانه راغلل، زه خو د ده سره په خانقاه کې وم، نو ډېر ښه شیان یې ورته تیار کړي وو. ما ته حاجي امداد الله مهاجري مکی رحمه الله دال لاس کې راکړل، یوه ټوکړه یې راکړله د روټۍ، او راته وویل چې درستخان په اخري حصې کې کښېنه. وی چې ما ډېر خوشحال شوم چې مونږ استاد سره په اگر که دوی پلوونه خوري غوښې خوري، ما ته چې دا دال راکړل او دا روټۍ راکړله دا هم ما دپاره کفایت کوي، ځکه د استاد امر دی. وی زه یې راوغوښتلم، راته وویل چې مفتي رشید احمد ګونګوي تا دې لایق نه وی چې مونږ تاسې ته په دې ځای کې کښېنولی وی، په کار ته مونږ په هغه څپلی و کړی و ځای کې کښېنولی وی. وی زه په دې باندې لا خوشحال شوم چې استاد چې هر څه مونږ ته یایي دا د مونږ دپاره خیر دي، ځکه استادانو خبرې د اصلاح دپاره وي. نو چې حاجي امداد الله مهاجري مکی رحمه الله تبسم وکړله، راته وویل چې بس ما دا غوښتل چې تا نفس اصلاح شوی دی او که نه دی، که ماسې غرور کې تکبر کې، ځکه د علم خوا ډېر لوی غرور او تکبر کې انسان راولي. نو تا اصلاح شوی دی، مونږ طرفه تا ته اجازت دی، کوشش کوه.